د کابل پتخ مزی کا لاهور شاکر سے د کابل پتخ مزی کا لاهور اوس زمونږ تماشې کا لاهور. مطلب د سده او پسره ګوري مطلب د سده او پسره ګوري ډېر په غوسه کې کاګره ګوري په عقل ړوند شو چې قاتل ورته پیسې ونیوي په عقل ړوند شو چې قاتل ورته پیسې ونیوي زما وژنې له سکور زما خپې ونیوي څو وارې مړ شم د احساس د طبیعت لوجې څو وارې مړ شم د احساس د طبیعت لوجې بیرته ژوندی شم یعنې زه د محبت لوجې ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم ځان نه قلم جوړوم ځمکې نه کتاب جوړوم ماشوم یم رالوی شوی تر ځواني راته لګیا دی یو غم د پاسه غم د یو سړي راته لګیا دی ماشوم یم رالوی شوی تر ځواني راته لګیا دی یو غم د پاسه غم سړي راته لګیا دی یو غم د پاسه غم د یو سړي راته لګیا دی اوس تن نه لږ خراب یم اوس کور کې مجبوري ده وی لاړ شم مزدوري ته اوس سوي راته لګیا دی تا سرخای کتستای موسیقي او شراب تا سرخای کتستای موسیقي او شراب او زما ضمیر نه منی دغه گمراهی او شراب زما یادونه به دې زړه قتلوي زما یادونه به دې زړه قتلوي خو ژاړه ما ژاړه بڼه قتلوي دا بعضې خلک ښه شعرونه لیکي دا بعضې خلک ښه شعرونه لیکي دا بعضې خلک خپل مزغه قتلوي ستا د حسن پلوشي دي کمنې ستا د حسن پلوشي دي کمنې ستا د حسن پلوشي دي کمنې سو خبرې مې په خولې دي کمنې بس سحر شي او ماښام شي ورځ شي تیره دا زما د ژوند کیسې دي کمنې کوم سړی ګورې بازار کې بوي چې کوم سړی ګورې بازار کې بوي که خپل پردی ګورې بازار کې بوي اوس پسې غرونه دشتې مه لټوه چې لیونی ګورې بازار کې بوي شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا او نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خويندو خصوصا په بهر ملکونو کې میشتاو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو قدرمنو ملګرو رنگونه خایستونه شفقونه پتیرا کې خواره دي څومره خایستونه پتیرا کې او ګرم نه دي چې ننګ پاله دي هم دوی سره خایيږي ګرم نه دي چې څوک ساتي بریتونه پتیرا کې ملګرو دا ورکزو ډیرو تاندو تپاندو حساندو شاعرانو لا دا ډیرو قدرمنو شاکر اورکزي صاحب شیرولی خان اورکزي صاحب محترم ملګری صادق سرګردان په ملاتړ راغلی يم د ورکزو شاعران دي نماینده شاعران دي د تیرا د خوري بچی دي د محمود اخونزاده د خوري سترګور با نظر او هنرور کلمکار دي راغلی يم د یوې خوږې مشاعرې بنډار دی را جوړ کړی یو ډېر ښایسته ځای کې ناست یو د تیرا د دې پښتنو په منځ کې داسې ځان محسوسومه چې بیخي لکه خپل کور ته چې سړی راشي دا زما کور دی او دې کور ته زه د دې نه مخکې څو کلونه مخکې راغلی وم د دې شیرولی خان اورکزي او مرحوم امت بنګش صاحب
او د سلطان باشخیل صاحب او د اسلام غنی او رغزی په ملاتړ او ما یو کتاب هم بیا لیکلی او 2 لوی سفرونه. دا هغه تیرا دی چې د دې 2 لوی سفرونه ذکر پکې شوی دی. نن د هغه تیرا د هغه او رغزو شاعرانو سره ناسیم مشاعره مو را جوړه کړې ده. د دې مشاعرې صدارت با ډېر ښه نثر نګار او شاعر شیرولی خان او رغزی کې او د دې مشاعرې خاص ملما زما ډېر خوږ دوست د ټال خالق استاد شاعر د طنز و مزاح یو لوی نوم صادق سرګردان صاحب کوي ما سره دا مشاعره. تاسو هم په مینه واورئ. صادق صاحب د روایت مطابق اول قربه غزل وینو کستا او د شیرولی خان صدر ته اجازه زه خپل غزل ویم. دا غزل ویما خو بیخي تازه غزل بیخي تازه غزل د کابل پتخ مزی کا لاهورا شاکر صاحب د کابل پتخ مزی کا لاهورا اوس زمونږ تماشې کا لاهورا د کابل پتخ مزی کا لاهورا اوس زمونږ تماشې کا لاهورا او زه د لوی جندي په غاړه مړاوې زه د لوی جندي په غاړه مړاوې او ته مې ویني صدانې کوه لاهوره زه د لوی جندي په غاړه مړاوې او ته مې ویني صدانې کوه لاهوره شابه ماته دوزخی وایا شابه ماته دوزخی وایا شابه ماته مسلې کولا هو شابه ماته دوزخی وایا شابه ماته مسلې کولا اورا او ته غلا کوا او ما تیر باسا تو غلا کوا او ما تیر باسا او تو وادو پس وادی تو غلا کوا او ما تیر باسا او تو وادو پس وادی کولا هورا ډیر خنوي لار راته نیسا دا شعر ووري ډیر خنوي لار راته نیسا ډیر خنوي خپې کولا هورا ډیر خنوي لار راته نیسا ډیر خنوي خپې کولا هورا او زه ورور مې چې په خپلو کې جنگ یو زه او ورور مې چې په خپلو کې جنگ یو ته زمونږ تماشې کولا زه او ورور مې چې په خپلو کې جنگ یو ته زمونږ تماشې کولا هورا او مقتدا اڑکات کا اٹک بند کا اٹک خلاص کا اڑکات کا اٹک بند کا اٹک خلاص کا د صابر په ژوند نخرې کولا اڑکات کا اٹک بند کا اٹک خلاص کا د صابر په ژوند نخرې کولا هورا ډیر ځوان شاعر اکرام او رغزی ته خواست کوم چې خپل غزل ووري. اکرام الله او رغزی مطلب د سده او پسره ګوري مطلب د سده او پسره ګوري ډېر په غوسه کې کاګره ګوري چې دا د کوم جرم سزا کوي چې دا د کوم جرم سزا کوي کله خواږه کله ترخره ګوري تر اوسه زه در باندې پوه نشوم تر اوسه زه در باندې پوه نشم اسې را ګوري که د زړه را ګوري ډېر خدا بیا وای تر اوسه زه در باندې پوه نشم اسې را ګوري که د زړه را ګوري او ستا د کتو په انتظار وم هر وخت که بد را ګوري او که ښه را ګوري اکرام الله در باندې څه شوي دي زه سپک در ګورم ته درانه را ګورې بس
لوګه تند بیکاری سرسام سرسام ځواني ده بس لوګه تند بیکاری سرسام سرسام ځواني ده او ځوان آشنا زمون ځواني برای نام ځواني ده د تور سحر نه تور ماښام پورې بیلچه وهمه د تور سحر نه تور ماښام پورې بیلچه وهمه او زما سا سا ستړي ژوندون ته په سلام ځوان شاعر ادریس شاکر اورکزي ته خواست کوم چې خپل غزل ادریس شاکر اورکزي غزل مطلب دی جی ارشاد په عقل ړوند شو چې قاتل ورته پیسې ونیوي په عقل ړوند شو چې قاتل ورته پیسې ونیوي زما وژنې له سکور زما خپې ونیوي مننه په عقل ړوند شو چې قاتل ورته پیسې ونیوي زما وژنې له سکر ور زما خپې ونیوي او الله خبر د فرختیا اختر بکله راځي الله خبر د فرختیا اختر بکله راځي دی تنگ دسته خو په مونږ ټول عمر روزه ونیوي الله خبر د فرختیا اختر بکله راځي دی تنگ دسته خو په مونږ ټول عمر روزه ونیوي او ملنګ زه هم یم خو بس فرق راکې دومره دی چې ملنګ زه هم یم خو بس فرق راکې دومره دی چې ما د یار زنه تا خانانو دروازې ونیوې او لکه چې سیوری د چینار په ما راولګېدې لکه چې سیوری د چینار په ما راولګېدې سنبلي زلفې چې لالي په ما خورې ونیوې لکه چې سیوری د چینار په ما راولګېدې سنبلي زلفې چې لالي په ما خورې ونیوې او د تمام عمر زاهدی د په خړ سین لا هوکړه د تمام عمر زاهدی د په خړ سین لا هوکړه شاکر یاره چې ساکی درته کاسې ونیوي اول د ګل د لاس خطونو ته تیلې وهمه اول د ګل د لاس خطونو ته تیلې وهمه او بیا به د تور خامار د زهرو ډک تلې وهمه اوس مې بل کار نشته د خپل غره ځنګلونه سیزم اوس مې بل کار نشته د خپل غره ځنګلونه سیزم اوس په روزګار شوم د خپل کلي سپرلې وهمه صابره نوره که ښکلو پسې مخه یوړه صابره نوره که ښکلو پسې مخه یوړه نو په تیرو چړو د خپل زړګي او اوس ځوان شاعر بیتاب اورکزي صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل ووایي بیتاب اورکزي غزل مطلب دی ارشاد څو وارې مړ شم د احساس د طبیعت له وجې څو وارې مړ شم د احساس د طبیعت له وجې بیرته ژوندی شم یعنې زه د محبت له وجې او اکثر د تا خصلت کړم خپل که د دنیا ومنم اکثر د تا طبیعت کم خپل که د دنیا ومنم اکثر د ستا خصلت کړم خپل که د دنیا ومنم پسې شم پاتې که بدل شم ضرورت له وجې او زه د شدت سره وجود مخصوصوم لګیا یم زه د شدت سره وجود مخصوصوم لګیا یم کیدای شي درشمه زه عرش ته جنونیت له وجې او کیدای شي بیا یې په لوستلو باندې جوړ شي بیتاب کیدای شي بیا یې په لوستلو باندې جوړ شي بیتاب ما چې کوم خط ورته لیږلی د حسرت له وجې او اوس ښاغلي انعام اورکزي صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل ووایي انعام اورکزي له تاسو مننه او غزل مطلب دی چې ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم ځان نه قلم جوړوم ځمکې نه کتاب جوړوم او چې پکې وکړم د خپلو ګناهونو غسل چې پکې وکړم د خپلو ګناهونو غسل اوښکو ایثارې نشي نن درنه دریاب جوړوم
ډیر مننه ډیر خوشاله او زما وطنه بس د وخت په انتظار می غنا او زما وطنه بس د وخت په انتظار می غنا سوي چنار نه بده هم په خدای رباب جوړو ستا مخ ته ګورم او الله در سره هم یادوم ستا مخ ته ګورم او الله در سره هم یادوم څه عجیب یم ګناهونو نه ثواب جوړوم او دام ډیر مننه ستا مخ ته ګورم او الله در سره هم یادوم ساجي بیم ګناهونو نه ثواب جوړوم او انعام دین زر خو ډېر لوی امتحان ته یوړم انعام دین زر خو انعام دی انزور خو ډېر لوی امتحان ته یوړم کله آفتاب ترې جوړوم کله محتاب جوړوم منن اوس ارشاد درویش صاحب ته خواست کوم چې خپل غزل وایي ارشاد درویش او غزل مطلع دی ارشاد ماشوم یم رالوی شوی تر ځواني راته لګیا دی یو غم د پاسه غم د یو سړي راته لګیا دی ماشوم یم رالوی شوی تر ځواني راته لګیا دی یو غم د پاسه غم سړي راته لګیا دی یو غم د پاسه غم د یو سړي راته لګیا دی او ستن نه لک خراب یم او سکور کې مجبوری ده ویلاړ شه مزدوري ته وسوي راته لګیا دی ستن نه لک خراب یم او سکور کې مجبوری ده ویلاړ شه مزدوري ته وس ابي راته لګیا دی او زمانه څه شی غواړي په سلګو کې راته وای دلوګو نه خراب یو بچی راته لګیا دی زمانہ څه شی غواړي په سلګو کې راته وایي دلوګو نه خراب یو بچی راته لګیا دی او اشنا زه هم د ستا په شانتي ډډ بډ یو ګلابم د تن غوښې یوړې غریبي راته لګیا دی اشنا زه هم د ستا په شانتي ډډ بډ یو ګلابم د تن غوښې یوړې غریبي راته لګیا دی او زما ته داسې وایي یا څوک مړ که یا سپټ که زما ته داسې وایي مجبوري راته لګیا دی زما ته داسې وایي یا څوک مړ که یا سپټ کا زما ته داسې وایي مجبوري راته لګیا دی او زه خپله د سحر نه خیراتونو پسې ګرځم زما نه خیرات غواړي لیوني راته لګیا دی زه خپله د سحر نه خیراتونو پسې ګرځم زما نه خیرات غواړي لیوني راته لګیا دی او درویشه چې د چا په زندګي پورې افسوس کړل درویشه نن خو خپله زندګي راته لګیا دی خدي ټول زمونږ د کلي ښکلي خدي خدي ټول زمونږ د کلي ښکلي خدي خو د یار ښایسته ټول ګوتې په خوله دي او که اورونه د کابل په سینه بل دي خو لوګي پېښور کې هم خواره دي لا به بد کوي نه څوک چې ته وویني ستا شي مونږه هیر کې څوک چې ته وویني ستا شي مونږه هیر کې خدای خبر اسلام آباد تا کې څه دي لا به بد کوي چې سپک درته څوک ګوري را به بد کوي چې سپک راته څوک ګوري لا صابره د تیرا کاڼي درانه دي او اوس ځوان شاعر قائل او رغزی صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام وایي قائل او رغزی صاحب غزل مطلع دی چې زما یادونه به دې زړه قتلوي زما یادونه به دې زړه قتلوي خو ژاړه ما ژاړه بڼه قتلوي دا بعضې خلک ښه شعرونه لیکي دا بعضې خلک ښه شعرونه لیکي دا بعضې خلک خپل مزغه قتلوي دا بعضې خلک ښه شعرونه لیکي دا بعضې خلک خپل مزغه قتلوي ای زه به څرنګه ژړا نه کوم ای زه به څرنګه ژړا نه کوم چې ماشومان راله ساړه قتلوي ای زه به څرنګه ژړا نه کوم چې ماشومان راله ساړه قتلوي پښتنو یو شی ګنې نه مې پرېږدي پښتنو یو شی ګنې نه مې پرېږدي اغیار لګیا دی پښتانه قتلوي پښتنو یو شی ګنې نه مې پرېږدي اغیار لګیا دی پښتانه قتلوي او مونږ پښتانه یو څه کفار خو نه یو مونږ پښتانه یو څه کفار خو نه یو مونږ بې ګناه یو مونږ په څه قتلوي مونږ پښتانه یو څه کفار خو نه یو مونږ بې ګناه یو مونږ په څه قتلوي بچیا بار موزه کور کې کېنه بچیا بار موزه کور کې کېنه دلته کې جهل دی وړ قتلوي اوس احسان ساحل صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام وایي ساحل صاحب
د غزل مطلع عرض دی چې ارشاد ستا د حسن پلوشي دي کمنې ستا د حسن پلوشي دي کمنې ستا د حسن پلوشي دي کمنې سو خبرې مې په خولې دي کمنې بس سحر شي او ماښام شي ورځ شي تیرا دا زما د ژوند کیسې دي کمنې بهر مگر ز ګرمي د رنگ د تور شو بهر مگر د ګرمي د رنگ د تور شو بهر مگر ز ګرمي د رنگ د تور شو د لمر سری کې تودې دي کمنې زه ساده یم کلیوال یم خو ښایسته یم ستا په سترګو کې عینې دي کمنې زه ساده یم کلیوال یم خو ښایسته یم ستا په سترګو کې عینې دي کمنې هلته څوک هم دروغ نه وایي لالیا خود مې خوښې مې کدې دي کمنې هلته څوک هم دروغ نه وایي لالیا خود مې خوښې مې کدې دي کمنې دا د زهرو ډک جمونه او دا خلک دکاندار ستا مزې دي کمنې دا د زهرو ډک جامونه او دا خلک دا د زهرو ډک جمونه او دا خلک دکاندار ستا مزې دي دکاندار ستا مزې دي کمنې داسې نه دی چې کرم نه کوي هغه زمونږ ورانې عقیدې دي کمنې د دې قوم د ازادۍ خبرې کیږي ما اورېدلې ترانې دي کمنې د منظور غوندې مصره ټوپۍ په سر ده زما هم څه نظریې دي کمنې د ساحل زه ساحل په بخت راویښ په دار ختلی زه ساحل په بخت راویښ په دار ختلی په بخت راویښ په دار ختلی د جانان په مخ دنې دي کمنې درمنو ملګرو د یور وایس ټي وي لندن مشاعره ده او د پښتونخوا غږ خپرونه ده زه ستاسو کوربه باچاجي صابر شاه صابر یم مشاعرې خاص ملما زما ډېر خوږ دوست د ټال خالق استاد شاعر د طنز و مزاح یو لوی نوم صادق سرګردان صاحب زموږ مشر ملما دی د دې مشاعرې مزاحیه شاعر د ورکزو شاعرانو د استادۍ درجې ته رسېدلی دی صادق سرګردان صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام ووایي مزاحیه کلام مننه بچاجي صاحب کوم سړی ګورې بازار کې بوي چې کوم سړی ګورې بازار کې بوي که خپل پردی ګورې بازار کې بوي اوس پسې غرونه دشتې مه لټوه چې لیونی ګورې بازار کې بوي ناس راته پاسه په دیوال سړی دی دغه پردی که کلیوال سړی دی یوې خو ووي چې صادق ماما دی بلې وی پرېږده تیروال سړی دی نن سپی ولاړو د مېرمنې پورې ډېرې نږدې و د لمنې پورې ما وی چې خامخا ودرېږم درته خو لږ نږدې به شم د ونې پورې دا یو غزل دی دا به درته عرف کې مې لیکلی خدای د وږي څه صحیح ولولم څه یارانه وه خپل پټي کې مې لالون کولو څه یارانه وه خپل پټي کې مې لالون کولو هغې لیلا انداز کول ما د مجنون کولو څه یارانه وه خپل پټي کې مې لالون کولو هغې لیلا انداز کول ما د مجنون کولو رقیبان ډېرو ګنې زه ورځنې نه تښتېدم رقیبان ډېرو ګنې زه ورځنې نه تښتېدم که چېرې یو وی درته مړی مې پرون کولو رقیبان ډېرو ګنې زه ورځنې نه تښتېدم که چېرې یو وی درته مړی مې پرون کولو ښه درته پته وه چې ماته دې څوک نه راکوي ښه درته پته وه چې ماته دې څوک نه راکوي ظالمې ولې دې په ما د زړه چاودون کول ما درته وی چې زه پښتون یم ما نظر خوښېږي ما درته وی چې زه پښتون یم ما نظر خوښېږي ته به شرمېږي چې هم تا راته پتلون کولو ما درته وی چې زه پښتون یم ما نظر خوښېږي ته به شرمېږي چې هم تا راته پتلون کولو ته یې بنګلو او په پیسو باندې غلطه شولې ته یې بنګلو او په پیسو باندې غلطه شولې اوس لوږې تندې تېروه چې د کارون کولو اوس د دې ډېرې خوندورې او رنګبارې مشاعرې صدر
قدرمن ملګري شیرولي خان او رمزي صاحب ته تخواست کوم چې خپل غزل ووایي. ډیره مننه ټولو ناول خو شاجي ستاسو او ستاسو د ټول ټیم او د یور وایس چې دومره درنه مشاعره مې جوړه کا د ورغزو د شملورو تراله او همیشه ستاسو زمونږ د ورغزو سره مینه ستلې ده په مونږ هم ګرام نه او بیا د مننه کو غزل مطلب دې تا سرخای کتستای موسیقي او شراب تا سرخای کتستای موسیقي او شراب او زما ضمیر نه منی دغه گمراهی او شراب. واه 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 معذرت غواړم. تا سره خای کتستای موسیقي او شراب زما ضمیر نه مني دغه گمراهی او شراب او ته د هوا په ټټو سوري نسب العين نه لري ته د هوا په ټټو سوري نسب العين نه لري او ستا د نامې سره کار تستایا بنگړي او شراب او اسلام کې نشتا خو زمونږ په اسلامي حیوات کې اسلام کې نشتا خو زمونږ په اسلامي حیوات کې روا د سود بدعت شرک جواری او شراب او اسلام کې نشتا خو زمونږ په اسلامي حیوات کې روا د سود بدعت شرک جواری او شراب او د صغر صدیقی و شعر دې او ایک سجدہ کر لے مدهوشی لوگ کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں ہے اگر شعر ته اشاره دې ساغر ته وایا نشه کې جوړ پوها نشوي ساغر ته وایا نشه کې جوړ پوها نشوي رب دې مات شي چې یو ځای شي بندگی او شراب او شعر دې څه کڅوک نفرت کوي کڅوک نفرت کړي د نفرت قابل دي دغه خلق کڅوک نفرت کړي د نفرت قابل دي دغه خلق غل منافق وخشی بے شرم شرابی او شراب او مطلب لمخ کې یو شعر دی چې هلته ورتګ دی یقیني بیا دا شرط ولې مات کړم هلته ورتګ دی یقیني بیا دا شرط ولې مات کړم او دلته شته هم نه چې غواړم کوم ساقي او شراب او مننه مختار دې شاجي څه د شرابي سترګو هم غزل کې ذکر نشته شرابي سترګو هم غزل کې ذکر نشته شیرولی دومره ساتي لري شاعري او شراب ملګرو دا وا د یور وایس ټي وي په روانه د پښتونخوا غږ کې یو ډیره ښکلې مشاعره د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري ساتو. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان.